سیالی ته د نړۍ دی رسوم زما وطنه قربان دي شم اسکنا زما افغانستان جوړه. د مالیې وزارت د عوایدو لوی ریاست اړوند د مالیې ورکوونکو خدمتونو ریاست یو له هغه ریاستونو څخه دی چې زیات مراجعین لري. د دغه ریاست رئیس مولوي عبدالقیوم نصیر وایي تل هڅه کوي چې مراجعینو ته اسانتیاوې رامنځته کړي. بسم الله الرحمن الرحیم. ریاست خدمات مالیه دهندگان یکی از جمله ریاست‌های مهم و کلیدی در ریاست عمومی عواید وزارت مالیه می باشد که وظیفه جمع‌آوری مالیات را از شرکت‌ها و نهادهای انفرادی و حکومی به دوش دارد. الحمدلله همیشه کوشش و تلاش ما است که خدمات بهتر به مردم عرضه شود و هم بهتر باشه و هم بر وقت باشه. بهتر بودن باید در خود بر وقت بودن هم داشته باشه. اگر ما خدمات بهتر انجام بدیم ولی بر وقت انجام ندیم باز هم سبب رنجش مالیه دهنده میشه و اگر هر دوی از ما یک جا بسازیم که هم بر وقت باشه و هم بهتر باشه، کسایی که اینجا مراجعه میکنن هم از مالیه دهنده و غیرش اونا خوشحال خواهد بودن. او مونږ تل هڅه کوو، کوشش کوو زمونږ ټول پرسونل په دې هڅه کې دي چې خو خدمات وړاندې کړي او د خلکو کارونه ونه ځنډوي، لکه چې پخوا ځنډېده اوس ونه ځنډېږي او کارونه پر وخت وشي. او لکه څنګه چې ګورو ټول خلک الحمدلله ټول مراجعین اظهار رضایت کوي، خوشحال دي. نو انشاءالله مونږ د دې لا زیات کوشش کوو، لا زیات په هڅه کې یو چې څنګه وکولای شو چې د خلکو کارونه ډېر زر ترسره کړو، ډېر زر سرته ورسوو. نکړې هېواد اتلانو دا ستا اصلي بچیانو دفاع ته دې ولاړ. بلخوا مراجعین د خو او پر وخت کارونو ترسروي خوښ دي. الحمدلله اوس مثل صدق مرضي دا کار د خپله خلاصوم. دا ما په 1490 کې یو ورته مخته دا جواز پسه کړی خو د بعضو مشکلاتو چې پیسې ډېرې په لګېدې دي، جوړېدل پیسې ډېرې لګېدې، هغه وخت کې داسې پیسې لګېدې نو نه مو شو کړای چې دغه مکتوب خلاص کړم. که نه جواز ډېر په 90 کې پسه کړی. زه حاجي ظاهر ګل نامي د خوست ولایت د منګل اوسېدونکی. بسم الله الرحمن الرحیم. قبل از اینکه امارات اسلامی به واقعا این کارها به شکل صحیح درست پیش نمیره. الحمدلله وقتی که امارات اسلامی آمده کارها صورت شده، مردم بسیار راضی است. با وصف از اینکه دیربار هم زیاد است و مراجعین هم زیاد است ولی اینا همه چیز در نظر گرفته از هر نگاه روش نیک دارن. اسم از یکی از کارمندان شرکت صنعتی می باشم. اینجا به خاطر کارهای مالیاتی آمدیم. الحمدلله کارهای ما به خوبی پیش میره، کدام مشکلات نداریم. د مالیې وزارت د عوایدو لوی ریاست تل په دې هڅه کې دی چې مراجعینو ته اسانتیاوې رامنځته کړي. زموږ مالیه، زموږ هیواد، زموږ راتلونکی. نړۍ دې رسوم زما وطنه قربان دي شم اسکنا.